بسم الله الرحمن الرحیم. بنازم به نام بزرگت مجاهد، نترس و صبوری چو فاروق و خالد. تو برکن ز دنیا فساد و سیاهی، تو شمشیر خیبر سپاه خدایی. بلرزد ز عزمت جهان ستمگر، بکن شام دنیا تو صبح منور. توی مظهر دین. د هیواد په سطحه د سترې اقتصادي پروژې د امنیت ساتنه په مسلکي ډول جریان لري. ظلمت توی حرمت ما. د عامه ساتنې ملي اقتصادي معاینات مطبوعاتي ټیم د لوګر ولایت د میساینک ستر کان د امنیتي وضعیت د ارزونې په موخه د دغه ولایت محمد اغې ولسوالۍ ته دا مهال د سفر پر مهال دی. دغه ثبوت دستا د مینې سوی درته د ځوانۍ حسینې، دغه ثبوت دستا د مینې. خپل مو پرې قربان دي سم د وینو په بهار، خپل مو پرې قربان دي سم د وینو په بهار. ګل وطنه ګل وطنه واده خلم بلا، کوره د باتورو شزل موزر د آسیا. دا د لوګر ولایت اړوند د محمد اغې ولسوالۍ ده. د دې سیمې اوسیدونکي تر ډیره پر کرنه او مالدارۍ بوخت دي او د پریمانه اوبو او سرسبز سیمو له امله د ژوند چارې په ارامه او باثباته چاپیریال کې پر مخ روانې دي. حفاظت مو وظیفه ده، تا جوړو دا مو وعده. کان ته تلونکې لار اوس په بشپړ ډول رغول شوې ده. دا سړک له تخنیکي پلوه یو معیاري او په عصري ډول جوړ شوی مسیر دی چې له امله د کان تر مهمو برخو پورې تګ راتګ په کم وخت اسانه او ډاډمن ډول ترسره کیږي. د میساینک کان د لوګر ولایت په شمال ختیځ د کابل ښار په جنوب کې د هسکو غرونو په منځ کې موقعیت لري. دا کان د نړۍ د مسو له سترو زیرمو څخه شمیرل کیږي. ګل وطنه ګل وطنه واده خلم بلا، د ښکلاګانو خزانه یې. میساینک کان چې د افغانانو ملي شتمني ده، د امنیت د تامین په موخه د کورنیو چارو وزارت اړوند د عامه ساتنې ملي اقتصادي معاینات مسلکي او زړورو ساتونکو منظم امنیتي تدابیر نیولي دي چې له امله یې د دې سترې پروژې امنیت په ډاډمن ډول تامین شوی دی. د وطن خاوره مې ساتمه او ملت ستمه، د اسلامي نظام عسکر یم امارت ستمه. د وطن خاوره مې ساتمه او ملت ستمه. دغه ساتونکي د کان په څلورو خواو کې شپه او ورځ موټردارې او پلې ګزمې ترسره کوي څو د دې سترې او ملي اقتصادي پروژې امنیت په بشپړ ډول خوندي وساتل شي. نړیوال جهاد امام یم امامت ستمه، د اسلامي نظام عسکر یم امارت ستمه. د وطن خاوره مې ساتمه. مولوي حبیب الرحمن هجرت د میساینک د محافظتي غونډ قمندان وایي چې د میساینک کان د لا ښه امنیت لپاره ګړندۍ هڅې دوام لري. نوموړی زیاتوي چې د نوي فرعي سړک په مسیر کې هم ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي دي او د امنیتي تدابیرو د لا پیاوړتیا لپاره منظم کار روان دی. د میساینک د کان لپاره تقریبا 14 کیلومتره سړک د کان تر ځایه پورې دا نوی جوړ شوی ده او په دغه سړک باندې موږ نوې پوستې او نوي تاسیسات خپل پرسونل لپاره ایجاد کړي دي. موږ د خپل پرسونل مسلکي توب لپاره پوره کوشش کړی او د موږ پرسونل ټول مسلکي ده او د دوی د مسلکي توب لپاره آینده نور کوشش هم کوو. د میساینک په ساحه کې مختلفو قراردادي شرکتونه راغلي دي او دلته کار کوي
د امورکاري په برخه کې او د منپاکي په برخه کې له دغو ټولو شرکتونو او له دغو منپاکي له مؤسسې څخه زموږ مسلکي ملګري په پوره شجاعت او غیرت سره د دوی نه ساتنه کوي. موږ ټولو مشرانو ته او ټولو هیوادوالو ته د مس عینک د کان ساتنې پوره ډاډ او اطمینان ورکوو چې موږ به پوره میړانه او شجاعت سره د دې کان او د دې مس عینک د ټولو شتمنیو نه پوره ساتنه کوو. د کورنیو چارو وزارت اړوند د عامه ساتنې ملت سره معینت ژمن دی چې د ملي او نړیوالو پروژو د امنیت ساتنې مسؤلیت په لوړ مسلکي معیار سره ترسره کړي. د نن تاریخ لرم جابر ارزښتونه لرم، د نن تاریخ لرم جابر ارزښتونه لرم. یا مسلمان لیلا الهام زموږ امنیتي ساتونکي د امنیت د تامین لپاره پرلهپسې هڅې کوي او له وړاندې شویو خدمتونو څخه یې اړوند اړخونه بشپړ رضایت لري.